او دا بله خبره ډاکټر صاحب چې کوم ایمل خان جواب هم ورکړی دی مولانا فضل الرحمن هغه خپل تقریر کې ویلي دی خو اکثر چونکې د خپل آیډنټیټي دپاره چې زه لکه مطلب داسې ویټي یمه داسې غا لرمه سنس اف هیومر لرمه بیا لطیفې هم کوي په دې تقریرونو کې نو د لطیفې دا وکړله چې د کم خلکو لرو بر نارې کولې که نه د دې نتیجه دا راغله چې لرې هم برباد کړه بارې هم برباد کړه کیسه نو هغه جواب یې ډېر ښه جواب راغی مطلب ضروري هم و چې راغی په ښه ټایم کې راغی چې بای داسې ده چې ټوله دنیا ته ریکارډ موجود دی د کتاب ذکر کړی که نه ایمل خان چې کتاب مه راباندې سپاړه نو بیسیک بنیادي طور باندې هغه دا نږدې تاریخ یې ورته وایي چې دا نږدې تاریخ موجود دی ټول خلکو ته دی او بیا پاکستاني جنرالانو مطلب چې چا هم پروجیکټونه چلولي دي ټولو ومنله چې موږ څوک استعمال کړل د لر و بر بربادۍ دپاره او څنګه یې استعمال کړل د حقانیه پکې څومره کردار و د مولانا فضل الرحمن د ډلې څومره پکې کردار جماعت د ټول مخ ته پراته دي که نه نو ولې په موږ باندې تاسو بیا بیرته هغه تاریخ بیرته بیا را باندې سپړئ چې تاسو ته ووایم خو دومره ده چې لکه لر و بر چا برباد کړي دي هغه ټولو خلکو ته مخې ته موجود دي هغه دغه د مذهب په نوم چې کم راغونډ شوي خلک دي مختلف شکلونه دي خو مذهب په نوم چې کم راغونډ شوي خلک دي دوی برباد کړی دی نو دا یو خبره خو داسې ده چې ته ووایې چې چېرته یو سیاسي کس ته جواب ورکړی دی خو دا هم بیرته سپاړل ډېر ضروري دي زه ستاسو نظر په دې کې اورېدل غواړم چې د دې مطلب څه لکه مطلب په کم شکل کې ملایانو پښتانه غر کړي دي او دا چې کم لر و بر نارې وایي ظاهره خبره نشنلیانو او د دوی څومره په بربادي کې کردار یا په آبادي کې کردار دی مولانا صاحب لطیفې وایي دا ثابتولو کوشش کوي چې زه خلک خندولی شم که نه خو لطیفې موږ سره بلا ډېرې دي که نه نو هغه لطیفو باندې وخت تېرېږي خو ما راته خو لطیفې ډېرې رایادې شو لکه چې د پښتنو په فولکلور کې د مولا په حواله څومره لطیفې دي هغه ډېر مخامخ دي لکه چې مولانا صاحب ته یو څو په خپله هم یادې شي که نه نو مولانا صاحب یې شکل نه کله په خپله هم کوي مولانا صاحب په دریو حوالو د دې جماعت دی او د دې سره تړلي خلک د دې د عقیدې خلک یا دی چې کوم د کمې فرقې یا د کم اسلام ترجماني کوي نو د هغه فرقې په حساب یا د هغه مسلک ورته ویلی شي یا هغه سکول اف تھاټ ورته ویلی شي د هغه سکول اف تھاټ یا د هغه مسلک خلکو څنګه په خصوصي توګه پښتونخوا افغانستان او بیا په نور پاکستان د عذاب نازل کړ لومبی خو دا که موږ ډېر لرې نه ځو نو نږدې خو 15 کاله تاریخ دی خو بیخي مخامخ دی که نه دغه تاریخ کې اولنۍ دا د جهاد کیسه چې شروع شوه نو دا هغه خلک وو چې په جوماتونو کې به د پیش امام په حیث او په مدرسو کې د محتمم په حساب به دی دغه جهاد چې کوم ته دی وروستو په خپله مولانا صاحب په خپله دا ویلي د مولانا صاحب ملګري شیراني صاحب دا خبرې بار بار وکړي د نورو علماو د خولې نه دا خبرې بار بار ووتې چې دا اصل کې فساد و د ولی خان خبره صحیح وه ولی خان وایي چې دا جهاد نه دا فساد دی باچا خان وایي دا د دو سنګانو جنگ دی که نه نو چندخ به پکې دل کېږي که نه نو هغه چندخ یې پکې دومره دل که نو دلته چې د جنگ اقتصاد څنګه جوړ کړی شو په پښتونخوا کې او په افغانستان کې د جنگ نظام او سټرکچر څنګه جوړ کړی شو د پرایویټ ملیشي څنګه جوړ کړی شوې او د هغې په نتیجه کې پښتونخوا او افغانستان څنګه د هغې نه اختیار اتروړلی شو د هغې نظامونه ختم کړی شو د هغې سرمایه د دې ځنه لاړه دلته تجارت او کاروبار برباد شو دلته خلکو د روزګارونه برباد شو دلته د خلکو وینې توی شوې په هر کور کې شهید پروت دی دلته د خلکو نسلونه تباه شو دلته د خلکو اعضا برباد شو دلته خلک معذوره شو دلته خلک ذهني مریضان شو دا د هغه تسلسل دی کوم چې هغه روان دی کوم چې مولانا صاحب سپورټ کړی دی یو خو د بربادۍ د جنگ اقتصاد کې د مولانا صاحب د عقیدې خلک او د مولانا صاحب ګوند او د مولانا صاحب په خپله شریک وو یو خو دغه ډېره مهمه خبره ده دویمه مهمه خبره چې کله دا تر ډېر حده پورې لږ حده پورې لاړه 2000 تاسو والی چې د مشرف ماشاءالله راغه نو یو خو د مشرف ماشاءالله دوران کې
چې کومه اسمبلی جوړه شوه او هغه اسمبلی کې چې کوم خلک راغه هغه کې مولانا صاحب ډېر اکثریت کې د اپوزیشن لیډر وو مرکزی اسمبلی کې اپوزیشن لیډر وو او په پښتونخوا کې د دې اکثریتي حکومت وو په 2/3 میجارټي لرله ایم ایم ای حکومت وو دا او د غټ پارټنر وو د ایم ایم ای حکومت کې غټ برخدار وو غټ حصدار وو د رشتہ دار هم دی او د جمعیت علماء اسلام کس اکرم دورانی د هغې وزیر اعلی و کې جماعت اسلامي هم شامله وه نور هم پکې مذهبي ګوندونه شامل وو بهرحال هغلته حکومت وو دلته د اپوزیشن لیډر وو او د مشرف خلاف چې کله د مشرف چې کله د خپلې ماشاءالله د جایز کولو دپاره کوم بل پاس کولو نو هغه بل پاس کېدو کې ډېر په اسانه مولانا صاحب په هغه ورځ بایکاټ وکړو بل پاس شه دا بیا پکې لوی لطیفه شوله یو لطیفه شوه بیا بله لطیفه دا شوه چې مولانا صاحب کله په ایم ایم ای په اقتدار کې وو نو تاسو ته په د 2009 د لال جماعت هغه حمله یاد شي د لال جماعت حمله دا د مولانا صاحب په دور اقتدار کې شوې وه مولانا صاحب باندې هیڅ نو خو دا د لال جماعت ما ځکه یاد که چې په دغه دوران کې په سوات کې او په وزیرستان کې دهشتګردي او ترهګري ډېره زور کې شروع شوه د 2006 کې دا دهشتګردي بیخي انتها ته ورسېده اوس دا د 2000 نه راواله تر 2006 پورې د دې دهشتګردۍ دپاره یا ترهګرۍ دپاره تنظیمونه دا ټي ټي پي په 2009 کې جوړ شو دا هم په دغه دور کې جوړ شو چې کله مولانا صاحب په صوبه کې اقتدار لره او په مرکز کې اپوزیشن لیډر و د ټي ټي پي د ډېرو جماعتونو مجموعه ده خو د داسې کوم دې کې شامل شوي جماعتونو مثلا ټوپک مارې ډلې وي یا پرایویټ ملیشې وي دا مخکې نه موجود وي نو دا مخکې نه مثلا سوات ته دا دومره غټې توپې د مولانا صاحب حکومت کې رسېدلي دي وزیرستان کې دا دومره غټ راکټ لانچرې د مولانا صاحب په حکومت کې رسېدلي دي په باجوړ کې دا دومره کیسه مولانا صاحب په پیښور کې دا مرکزونه په صوابۍ کې دا مرکزونه په چارسده کې دا مرکزونه دا د مولانا صاحب په حکومت کې جوړ شوي دي او دا خو تاسو صرف حکومت یادې که نه د ریکارډ دپاره چې په ریکارډ باندې ټولو خلکو ته دی خو مونږ یې د دې هم ګوایو چې هر سنټر ته هر ځای ته مرسته یو مالي مرسته نه علاوه چې کوم نورې مرستې دي ورکول او چې کم څومره د دې نه فارغېدل د اسلوال ډلې او دا د آرام دپاره د دې مدرسو کې اوستوګنه دا ټول شاید ورکول دې سره دا موږ ډېره زیاته ضروري خبره ده چې دا د پوره مدرسو معیشت یعنې د مدرسو اکانومي دا په دې ټوله پښتونخوا کې مثلا د 1980 نه مخکې به څومره مدرسې وي ما خیال د سلګونو په حساب وي خو چې څنګه د ډالر او پټرو ډالر راتلل شروع شو د سعودي مدد را شروع شو د متحده عرب اماراتو کې سره شروع شوه د امریکې کې سره شروع شو ډالر را شروع شوي او د مولانا صاحب محتمم څومره چې محتممانو په دې ټول نو هغې دا ګاډي او دا کورونه او دا سیکیورټي نظام او دا غټ یعنې دا پرتعیشه ژوند دا هر یو محتمم هغې سره تړلي چې کوم د مولانا صاحب د جماعت یا به ایم این ای او یا به ایم پی او یا به سینیټر او دا ټول هغه خلک دي نو د مدرسو معیشت د مولانا صاحب په مرستو درولی دی کوم چې په دې پښتونخوا او افغانستان کې د ترهګر اقتصاد دپاره افرادي قوت ورکول د پرایویټ ملیشو په صورت کې د فتوو په صورت کې د منبرونو باندې د خطبو په صورت کې د مدرسو نه د خپل سیاسي د کرسۍ د حصول لپاره د مدرسو نه د یو جمعیت علماء اسلام د نمایندګانو د مرستې په شکل کې ځوانان ریکروټ کولو په شکل کې ایون ماشومان جلسو ته رابوتلو په شکل کې نه یو خو هغه چې پرایویټ ملیشې ته جوړولې بل بیا خپلو جلسو ته بوتلل دا ټول د دې مدرسو د معیشت نه راوتي خلک دي بیا تاسو دا وګورئ چې کله په افغانستان کې جمهوري نظام لږ ډېر جوړ شو ریپبلک لږ ډېر راغله د بون د 2001 د معاهدې نه وروستو نو د هغې خلاف په 2004 کې انسرجنسي شروع شوه نو هغه انسرجنسي د هغې خلاف چې شروع جنګ شروع شو د هغې خلاف بغاوت شروع شو نو د هغې مرکزونه پاکستان کې نو د کوم ځای کې چې د طالبان مرکزونو نو آبه اتفاقا د مولانا صاحب د جماعت د یو رکن مدرسه وه دا په کوچلاک کې هم داسې و دا په پیښور کې هم داسې و دا په
کورمه کې هم دغه شان صورتحال و، دا په وزیرستان کې هم دغه شان صورتحال و. وزیرستان نه خو تاسو ډېر ښه خبرئ، تاسو له هغو نومونه هم درځي، هغه نومونه زه اخیستل نه غواړم، هسې هم لکه بس یو خبره خو ده. نو بیا ډېر شي خلک داسې هم په هغې کې لاړل که نه چې هغې هم په دې صورتحال کې بیا پخپله هم د خپل ژوند نه لاس ووینځلو، داسې صورتحال هم پکې راپېښ شو. نو مولانا صاحب په دغه د افغانستان کې دننه د جمهوري نظام خلاف د بغاوت پوره مرسته کړې ده. نو افغانستان مولانا صاحب مات کړی دی، افغانستان او پښتونخوا مولانا صاحب ماته کړې ده، که پښتونخوا هغه خلکو ماته کړې ده چې څوک د جنګ خلاف. نو پښتونخوا تا ماته کړې ده، لر تا مات کړی دی، په لر کې بارود تا کړلی دي، په بر کې د نظام تا نړولی دی، په بر کې د دیزي یعنې د بعضې خلکو د مقتدرې د غلامۍ یو لاره ګودره تا هواره کړې ده. بیا دې ته وګوره انتهاګري مطلب د دهشتګردي ټوپکمار نه به خلاص هم شو، خو د انتحارګرۍ نه به څنګه خلاص؟ انتحارګري داسې په دې دغه کې ورننویستې ده، په رګونو کې ورننویستې ده چې انتحارګرۍ د وجې نه زموږ سیاحت تباه برباد شو، په عربونو چې کومه ګټه کېده هغه ګټه ختمه شوه، د انتحارګرۍ د وجې نه زموږ تعلیمي نظام برباد شو، زموږ مارکیټونه غیر آباد شو، زموږ ټوله سرمایه فلایټ وکړو وتښتېده، سرمایه وتښتېده، کارخانې بندې شوې، 80 لکه خلک صرف په دې 10 کالو کې بېروزګاري شوي دي. دا دومره لویه بېروزګاري ده. بیا دې مولانا صاحب کله هم د دې صوبې د بجلۍ خبره نه ده کړې، کله هم د امن خبره نه ده کړې، یعنې دی په د مولانا صاحب په جومات حمله وشي، په جومات او هغې کې قرآن شریفونه شهید شي، مجال شته که مولانا صاحب نورې قربانۍ هم ورکړو که نه؟ د کمال خبره دا ده، دی د قرآن د شهادت د قرآن شریف د شهید کېدو هم غندنه نه کوي، نه تر اوسه پورې کړې، نه د یو ملګري کړې ده. لکه دا د ډېره حیرانتیا خبره ما ته ښکاري، ما دپاره خو نه ده، خو که پکار دا دی چې د اورېدونکو دپاره او کتونکو دپاره خو دا د حیرانتیا خبره وي. بیا تاسو دا وګورئ چې په افغانستان کې بیخي اوس جمهوري نظام یو ځل بیا نړېدو، او څنګه چې ما عرض وکړو د هغې ټول جنګ د دې ځای نه روان و، د دې مرکزونه یې دلته و، سهولتکاري دلته وه، فنډونه یې دلته راجمع کړو، ټوپکونه دلته ورکړی کېدل، فنډونه دلته ورکړی کېدل، کارتوس دلته ورکړی کېدل، مرمۍ دلته ورکړی کېدې، بمونه دلته ورکړی کېدل. د هغه خلکو مرسته دې وکړه، او چې څنګه هغه نظام ونړېدو او هغه ټوپکماره ډله په اقتدار قابض شوه، نو مولانا صاحب وایي چې دا خو د جشن یعنی د فتح جشن پکار دی، چې وشي د فتوحاتو جشن پکار دی. مولانا صاحب بلکې داسې وایي چې موږ وګټله، نو بر تا تباه کړو که کامپرستو تباه کړو، نو لر دې ټول بېروزګاره کړه، نهر نهور دې کړه، بر دې برباد کړه، کډوال دې کړه، په لکونو خلک کډوال شوي دي. او که مولانا صاحب وایي چې ما د ملیټري اپریشنو مخالفت کړی دی، نو دا بیخي ګپ لګوي. د مشرف په وخت کې ما څنګه وایي چې په صوبه کې په اقتدار کې و، په مرکز کې اپوزیشن لیډر و، یو پیرم په وزیرستان او هغه ورځو کې اپریشن شوی دی، اپریشن شروع شو 2004 کې ما ته خیال شي، په 2006 کې وړومبی 5 کې وړومبی دسته 5 نواله تر 9 پورې وړومبی دسته بریګیډ سوات ته د مولانا صاحب په وخت کې راغلی. نو مولانا صاحب په هغه دغه کې موجود و، په کوم په 2014 کې چې کوم د سیاسي جماعتونو اخیری وار دا فیصله وکړه 2014 کې چې په شمالي وزیرستان اپریشن کو، فوجي اپریشن، په هغې د مولانا صاحب دستخطونه موجود دي. مولانا صاحب د امریکې مخالفت نه دی کړی. مولانا صاحب به وایي د مولانا صاحب استادانو یا د هغه ملګرو به دا خبره کوله چې امریکا خو اهل کتاب دي، اهل کتاب سره مونږ کېدی شي که نه، او چې روس خو لکه سره کافر دي، د هغې په خلاف مونږ اهل کتاب سره ملګرو به ډالرې راتلې، ډالرې و چې دلته روس راځي نو سور کافر نه راځي، سور کافر نه دی. لکه نو چې ډالر و نو زبردست جهاد روان و، چې ډالر ختم شو جهاد هم ختم شو. اوس وینه دا واقعي فساد و، مونږ استعمال کړی شو. ای وروره ته چا استعمال کړې؟ ته ماشوم چې تا چا استعمال، نو بر تا تباه که، برباد دې که، مات دې که، ریپبلک دې ولا مات که. دا د کمال سیاست کوي که نه مولانا صاحب. دی د فلسطین او د کشمیر په غم کې دومره غمجن دی چې دی د افغانانو ماشومانو، زنانو، ښځو، مشرانو، بوډاګانو دا چغې نه اوري که نه،
دا چا برباد کړ د یو ځل د داونه وي مولانا صاحب داونه وي چې دا دومره سخته یخنۍ کې لکه د ګډو بیزو تاسو د ټالو ته د افغان مهاجرین چاته چې دی مهاجرین او ذات د انصار وي وهارونه به ورته چول چې دا مهاجرین تاسو داسې واپس استوي دا خو د خدای اولاد د خدای بندگان دي کنه دا خو د دې امت خلق نه دي د دې امت خلق دي کنه مسلمان امت دی کنه د دې امت خلق دي ته مسلم امت خلق دي مسلم امت د خلق ته دومره په عذاب کې اچي مولانا صاحب یو اراده وي دا داسې سیاست کوي چې د په هند کې سکولریزم غواړي په پاکستان کې اسلام غواړي د په افغانستان کې امارت غواړي په پاکستان کې جمهوریت غواړي لکه دا داسې سیاست کوي نو مولانا صاحب او د مولانا صاحب ملګری دي دین خبري چې د پښتونخوا هر بچي اوس په دې خبر دی چې لر تا تبا کړی دی بر تا تبا کړی دی او د دې بدن خامخا سوالم کې پښتنه هم نه اوس هم کلار نه او مونږ به بر هم کوشش کوو چې مرستې ورسره وکړو چې څومره کېدی شي په یو چوکاټ کې او د لر خو بیا د دې دپاره سیاست کوو چې آباد شي مطلب په ترقي شي پرمختګ وکړي مننه ډیره مننه.